سلامونه ګرانو دوستانو، زمان فریده ده تا زماغ د زمان کریپتو ډاټ کام نوري ګرانو دوستانو. زمان نن خبر داده چې د ایتیریم کوم غټ ویلز چې دي هغوی شیبا اینو په ډیر لویه پیمانه باندې اخلي لګیا ده. د هغې نه یو مثال یې ورکړه چې جویر په نوم باندې څوک دی، د هغې هغه تخلص ما سره فلال نشته. هغې وکولی شو چې 450 میلیارده د 48 میلیارده یو اخبار 48 وی، بل خبر وی 450 میلیارده، بل اخبار 250 میلیارده شیبا اینو د واخیسته. داسې د ایتیریم نور کوم غټ ویلز چې دی یا چې 10,000 او 20,000 ایتیریم لري، هغوی هم په خپل وس سره چې چرته هم دي ته شیبا پیدایږي هغوی اخیستل کیږي. دې هفته کې او په دې ورځ کې دومره حده پورې بلین یا د 50 میلیاردو تر شاوخوا یو کس چې دی هغه شیبا اینو اخلي. اوس دوستانو، ګران دوستانو، زمان کریپټو ډاټ کام تیر هفته دو کې که تاسو زما په سرکولیشن ویډیوګانو کې په یوټیوب کې وګورئ، نو هلته ما تاسو ته د شیبا په هکله ډیر زیات کافي معلومات درکړی دی. او دې غټو خلکو سره چې کله انټرویوګانې کړي دي، چې تاسو زه چې وایم غټو خلکو سره، مطلب مې دا ده چې د ایتیریم په خپل پورټفولیو کې دوی 10,000 ایتیریم لري. د هغې لحاظ نه غټ دي، نور موږ څه کار لرو چې څومره غټ دی که نری دی. نو زه به تاسو ته دا وایم ګرانو ملګرو دوستانو، چې سوال دلته پیدا کیږي چې د ایتیریم ویلز چې کوم خلک ایتیریم سره مینه لري، هغو شیبا اینو سره څنګه مینه پیدا شوې ده. اول خو د ایتیریم مشر چې دی هغه ډیر زیات شیبا په بلین میلیون اخلي او د منځه وړي. پس وجه هیڅ څوک نه پوهیږي چې ولې د ایتیریم مشر غواړي چې د شیبا پرایس بره لاړ شي. هغه یو لار ده چې د ټوکنې وسوځي یا ختم کړي. بیا ورسره چونکې دوی خپلو کې کینی پوسینو د نورو لم ذهن کې د خبره را رسېدلې ده چې څه خبره ده. نو هغه خبره دا ده چې که تاسو د زمان کریپټو ډاټ کام په ویډیوګانو کې وګورئ، اول خو دوی یو ډیسنټرلایز سیستم چې والټ چې جوړ کړ، نو هغه تاسو وګورئ په نوم د شیبیریم. نو هلته شیبیریم کې تاسو که زما ویډیوګانې وګورئ، ما بار ویلي دي چې شیبا دا پروګرام لري چې نور دغه معرفي کوي ټوکنې د شي په نوم باندې دوه درې نور کرنسیانې تاسو ته ما ویل، بون 1 باندې بون 2 دا چې راځي. نو ته چې کله دا کرنسي اخلي، نو اب ته هم په شیبا سره به اخلي. نو هغه نو په دغه کې شیبیریم کې نو دلته تاته د ترانزیکشن فیس پکورېږي، او د شیبا ترانزیکشن فیس چې دی دا د سولونا، ایتیریم، پولیګان په ذره بیخي لکه وړو مقابله کې چې مالګه وې دومره کم دی. نو دا یو اهم دی. نو ما چې کله دا ویډیوګانې تاسو ته تیر ویک کې جوړ کړو، نو اوس نن چې د نن شپې چې د فبروري یعنی نن ورځ شو تقریبا چې 4 د فبروري دی، نو دوی هم دا وایي چې مونږ په شیبا کې دغه پروجیکټونه د په لوی پروګرامونو باندې متيقن یو، مونږ ایتیریم کې پیسې ګټلې دي او ایتیریم یو خاص دلچسپي لري. نو یو خو شیبیریم. نو بل اخبار چې د یو نه پښتنه وکړه چې 4 میلیارده یا 30 میلیارده چې دا تضاد د خبر کې شیبا اینو خاصه دی. هغه نه چې کله پښتنه وکړو چې ته ولې دومره شیبا اخلي، هغه ویل چې شیبا اینو د شیبیریم سره هغه میټاورس پروجیکټ لري. میټاورس مونږ تاسو ګورو چې نن سبا په مجازي ځمکې خرڅیږي، او چا چې لکه شیبا شروع کړو په شیبا ټوکنو سره به اخلي. نو هلته چې کله هم ته شیبا اینو ټوکنې اخلي، ځمکه اخلي په میټاورس کې، نو تا ته شیبا پکار ده. نو دا بیلینیرز یا میلیاردران چې دي د ایتیریم لویان نهنګان چې دي، دوی چې شیبا اخلي، نو دوی دوراندیش دي، دوی په دې منځ نه خبر دي چې میټاورس پروجیکټونه د شیبا اینو شروع کیږي. نو هلته بیا دا ټوکنې بیرته ډیر په ګران خرڅیږي. حالانکه موږ وکړو چې شیبا اینو سموده مخکې دا 80% بره لاړ، اوس بیا بیخي غورځېدلی دی. نو که ته وګورې کوم چې هوښیار خلک دي، اکانومیست دي او ډېرې پیسې لري، ډیپ پاکټ چې ورته وایي،
جیب یې ژور دی او پیسې ورسره ډېر دي، نو هغوی په هغه وخت کې یو کوین اخلي چې هغه بالکل آخري حد ته وغورځېږي. او که تاسو وګورئ نو شیبا اینو دې ټایم کې ډېر ارزان شوی. خو بیا چې کله ته وګورې د شیبا اینو کمال وګورې چې پرایس یې غورځېږي خو مارکیټ کیپ او ترانزکشن یې همغومره زیات دی، د مخکې نه هم زیات دی. نو دلته څه داسې خوروا پخېږي لګیا ده چې په دې باندې هر څوک نه پوهېږي. خو زبان کرپټو ډاټ کام به تاسو ته دا وایي چې دوی دا وایي چې شیبیریم چې د ترانزکشن فیسونو کې ډېر زیات هلته استعمالیږي، او بیا میټاورس چې مجازي ځمکې اخیستل کېږي په میټاورس ورلډ کې. درېیمه دا ده چې د گیم جوړولو غټ انجینران ډیولپرز لکه ډیزنی گیم چې د امریکا کې داسې نور سټوډیوز دي، سټوډیو 1 ورته وي دنیا کې، چې هغه د بلینز او بلینز ډالرو کمپنیانې دي. د هغې ډیولپرز چې دي نو یو بل سره اوس خبرې کوي چې شیبا اینو ماته وایي چې مونږ سره راشه، نږدې راشه، گیم جوړ کړه. حالانکه دا رپورټ چې زمان کرپټو ډاټ کام ما چې وچېړل، د شیبا اینو خاوندان چې دي هغوی دا وایي چې مونږ نه ډیر زیات غلطي وشو چې په گیمینګ بازار کې مونږ ډیر د یوټیوب او د امازون او د ګوګل او دینه مونږ ډیر وروسته پاتې شو. خو اوس کوشش کوو چې د شیبا اینو لپاره مونږ یو د گیم پلیټفارم هم جوړ کړو. نو دا ویلز چې کله مونږ ګورو چې په بلیونونو شیبا اینو اخلي د ایتھیریم مالکان، نو دا خلک ذهن کې دا لري چې شیبا اینو شیبیریم سره سره د میټاورس او بیا ورسره دغه شروع کوي، گیمینګ سیکشن شروع کوي. نو د هغې د وجې نه مونږ انټرسټ یو چې شیبا اینو اخلو. نو اوږده قصه به زه لنډ کړمه. زمان کرپټو ډاټ کام تاسو ته په یوټیوب کې تېر هم ریپورټ درکړی، اوس هم ریپورټ درکوي چې کوم خلک چې واړه لوبغاړي دي نو هغوی چې کله پرایس وغورځېږي زر یې خرڅ کړي، او غټ لوبغاړي همدا دي چې ګوري چې کله خلک په لالچ والي نو اخلي، بیا چې کله ویریږي خرڅوي، نو دوی دغه وخت کې روزي اخلي. نو سوال دا ده چې نورو دنیا نه صرف او صرف د ایتھیریم چې کوم غټ نهنګان دي دوی ولې شیبا اخلي. او هغه د خبرونو په ذریعه معلومات شو چې د شیبا ډېر غټ پلانونه دي، او پلانونه ما تاسو ته دوه درې ځله بارها بار تاکیداً ما په دې خبرونو کې تاسو ته ما ذکر کړی، اگر چې دا بل کومه د غم شي چې یو کس به وي چې دا خبره ته بار بار کې نه زه پروموشن کوم نه بل کوم، خو زه صرف تاسو ته دا وایم چې تاسو ذهن کې دا کینی چې مارکیټ کې کله پرایس غورځېږي نو یریږئ ما د دې شاته چې د راغونډول یا اخیستل چې غټ غټ سرمایه‌داران یې اخلي. نو څه نه څه داسې لوبه شته چې هغه لوبه موږ وکړه د شیبیریم او د میټاورس او د گیمینګ په پروجیکټس کې فیوچریسټک دی، او په فیوچر کې دی غواړي چې دا پلانونه عملي کړي. نو د عملي کېدو لپاره که ته په میټاورس کې ځمکه هم اخلي نو ته به شیبا استعمالوي، که ته گیمینګ هم کې نو شیبا به استعمالوي، او که ته دغه کې د ترانزکشنز کې هر څه لوبه چې په شیبا پلیټفارم کې کوي نو ته به هم شیبا نه کار اخلي. نو دا ډېر اهم خبره وه چې د شیبا اینو کوینونه په بلینز او بلینز باندې د ایتھیریم کوم نهنګان دي دوی اخلي. تاسو ته ډېر ښه ورځ غواړم. الله مو په امان.